زموږ د هندوستان په بزرګانو کې یو یونس پالمپوري ژوندی دی دا ټیم د بکري موتی هم لیکلی دی کتاب یې لیکلی دی یو د هغه مصنف دی هغه لیکي وایي زه مدینې ته ولاړم مدینې شریف ته ولاړم هلته زموږ یو شناخته و عربو یا زموږ یو شناخته و مثل نو هغه وایي ما ته ویل زه ستا سره یوازې ملاقات کول غواړم وایي ما ویل راځه چې ورسره کښېنستم وایي ده ما ته ویل ته ما ته یو داسې عمل راوښیه زما 5 لورانې دي زما زوی نسته زه د زوی ډېر تمنا لرم ډېر ارمان لرم وایي ما ورته ویل خو لور هم ډېر غټ برکت دی د کور دپاره وایي ده ویل ما تاسې دا سوال نه دی کړی ما ستاسې کومه پوښتنه وکړه زما د بچي شوق دی دا ټیم زما بچیانې ډېرې دي زه زوی غواړم ته ما ته یو عمل راوښیه وایي ما ورته ویل ته داسې وکړه ته او ستا کور والا دواړه روزانه 1000 واره استغفار کوو یعنی 1000 واره بس دا وایاست استغفر الله استغفر الله استغفر الله کور والا دې هم وایي ته هم وایي وایي هغه دومره په اخلاص سره هغه استغفار کړی یو نیم کال بعد بیا زه بیا مدینې شریف ته ولاړم هغه سړی ولاړ و چا ته چې ما استغفار ورښولی وایي هغه سړی ولاړ دی یو کټنې په لاس کې دی حجوه خرما پکښې و وایي ما زه چې ورنږدې سم چې ورغلم وایي ده ما ته ویل توأم په عربي کې جوړوا ته وایي غبرګولي ته وایي وایي الله 2 بچیان راکړه 2 زامن الله پاک راکړه دا استغفار په برکت سره وایي ما نوم د چیش پکښې شوی وایي ده ویل د یوه نوم عبدالرحمن دی د بل نوم عبدالله دی خیر هغه خرما یې ما ته راکړه سړی ولاړی زموږ هغه سفر و پوره سو واپس رالو په واپسي باندې بیا یو کال 2 کاله بعد بیا زما د مدینې شریف سفر و هلته چې ورغلم سړی بیا ولاړ دی بیا یو کاټن خرما په لاس کې عجوه خرما ورسره ده وایي زه چې څنګه ورغلم د اول دپاره نارې کړ وایي حسن حسین خلکو په سمجھ کې نه راشي دا څه کوي دا سړی څه وایي حسن حسین وایي زه چې ورغلم مال خیر وایي ده الله 2 بچیان راکړه 2 زامن یې راکړه د یوه نوم حسن دی د بل نوم حسین بیا وایي زما دا زموږ اوس نږدې بزرګ دی اوس هم په هندوستان کې موجود دی دا دراویڼ اجتماع ته هر کال راځي دا یو نږدې زموږ د وخت کیسه ده وایي درېیم واره چې زه ولاړم بیا هغه سړی ولاړ دی کاټن ورسره دی خرما ورسره وایي ما ول بیا وایي ده راته وویل چې الله 2 بچیان نور راکړه 2 زامن یې نور راکړه اسماعیل ابراهیم دا 2 نومانې باندې کښېښول اسماعیل ابراهیم دی وایي بیا زما څلورم سفر وشو د مدینې هغه سړی ولاړ خو هغه کاټن نه و ورسره وایي ما ورته ویل چې خیر وایي ده ویل زما کور والا چې هغه وفات شو یعنی د استغفار په برکت سره الله پاک ډبل ډبل ورکړي دومره په اخلاص چې استغفار وکړي یو زوی څه کوي 2 الله پاک ورکول دا زموږ د وخت د بزرګانو کیسه ده د لرې کیسې خو زه درته کوم د صحابه رضی الله عنهم چې هغو په استغفار سره کومې مسلې د الله پاک څخه حل کړي دا زموږ د وخت دغه دي داسې نه دی چې اوس هغه خو یو بزرګ دی هغه د استغفار وکړي یا عام سړی دی هغه استغفار وکړي الله پاک دومره نعمتونه او دومره بچیان الله پاک ورکړي اوس هم که د چا زوی نه وي نارینه اولاد یې نه وي شوق یې وي چې ماته الله پاک زوی راکړي نارینه اولاد راکړي په کثرت سره یقیني خبره په مسجد کې ناست یم په کثرت سره چې څوک استغفار کوي الله زوی ورکړي